سلامونه مو ومنئ. د خان شهید کتابتون د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته د دوی نورې پښتنو قبیلو په هکله معلومات درکوو چې د یوې نوم تیمني او د بلې نوم داوي دی. تیمنیان د غور شاوخوا ډېر پخواني اوسېدونکي دي. څوک یې د کاکړو اولاده ګڼي. پټه خزانه د شیخ بوستان بړیڅ یعنی د بوستان الاولیا په حواله لیکي چې تیمن د غور ګوجران کې ژوند کاوه او وروسته د سلطان علاءالدین په زمانه کې یعنی 1500 نه 1550 هجري وفات شو او دی کاکړ بابا و. د ده په هین نوم یو قام وجود لري یعنی یوه قبیله وجود لري چې تیمني نومیږي او د کاکړو د ټبر یوه ریښه ده. د آیات افغاني لیکوال دا په دوه څانګو ویشي، قیچاک او زوري، او پوهاند زیار د غور د پښتنو په اړه کاږي. د پښتنو لومړی ټاټوبی غور نن سبا د نا پښتنو چار اماکو میرځای ګرځېدلی دی، خو له دې نه خبره چې له اماکو قبیلو څخه چې اوس یې شمېر 6 اماکو ته رسیږي، درې دای تر اوسه ځانونه پښتانه ګڼي. زوري یعنی سوري، تیمني او فیروز کوهي او نور 3 اماکه تیموري، جمشیدي او هزاره تورک مغولي اړه لري چې د بادغیس او هرات خواته هم پسې خپاره شوي دي. داوي پښتانه د غورغښتي پښتنو یوه پښه ده چې په کاکړو ګډیږي. ځینو څېړونکو د دوی اصلي ټاټوبی کندهار ښودلی چې بیا له دې ځایه د کوټې په لور کوچېدلي دي. ځینې اوس د دوی شمېر په پښین کې ودان دي. ځینې اوس د دوی ډېر شمېر وګړي په پښین کې هم آباد دي، ولې د زړو روایاتو له مخې په ګوته شوي چې د دوی لومړی ټاټوبی برنی، ارغنداب او اوسنی کلات دی چې بیا د دومړ، همړ او خوندي په 3 څانګو ویشل شوي دي. طالبي د آیات افغاني له قوله لیکلي د داوي قبیلې 3م شاخ چې خوندي نومیږي د مخزن افغاني په روایات د داوي له اصلي نسب څخه نه دی. د دواني زوی داوي د خپل پلار د ژوند په وخت کې په سفر تللی و چې یو ښکلې ښځه یې ولیده. زوی یې سید حسن نومېده. ښځې د داوي په ځواب کې وویل چې له خجنده راغلی ده او دا هلک د سید زوی دی. داوي نوموړې خپلې خور ته چې په ملتان کې اوسېده ورسوله او بیا یې له دې سره نکاح وکړه.